بسم الله الرحمن الرحيم باب يبر والديه ما لم يكن معصية. دا تم باب د امام بخاري رحمه الله په خپل کتاب کې لګولې د مور او فلار په حق کې، او په دې کې دا ذکر کوي چې د مور او فلار سره نیکی کول دا په هر څه کې کیږي تر څو چې په ګناه باندې امر انسان ته نه کوي. يبر والديه نیکی به کېدل شي د مور او فلار سره ما لم يكن فيه معصيه، فهر هغه شي کې ما لم يكن معصيه چې هغه ګناه نه وي، په ګناه کې باندې کیږي سره. ابو درداء رضی الله عنه فرمایي، ابو درداء یو جلیل القدر صحابي دی چې د خپل نوم عمیر الانصاري الخزرجي حکیم هذه الامه ته ویل شي، او دمشق کې قاضي هم وو. نبی صلی الله علیه وسلم سره غزاګان هم کړی دي، او د دمشق سید قراو کې هم راته، او په هغه چا کې هم وو چې د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې قرآن کریم را جمع کوو. په دمشق کې وفات شوی دی تقریبا 22 هجری کال کې رضی الله عنه، او دا 14 نمبر حدیث دی. فرمای اوصانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ب90، نبی صلی الله علیه وسلم ماته په نحو خبرو باندې وصیت کړی دی، نه خبرې دي. دا وصیت هغه ته واضح کړی نه، مونږ ټول ته وصیت دی. باید چې هر یو مسلمان داسې وګڼي چې نبی صلی الله علیه وسلم دا وصیت ماته کړی دی. څه شی دی؟ یو په هغه کې دا ده، لا تشرک بالله شیئا، د الله سره شرک مه کوه ای ابو دردا. وان قطعت او حرقت، ولو که ته ټوټې ټوټې شي او وسوځل شي. دا ګوره اوس ځکه دا آخري مرحله ده، د الله سره شرک کول یو ځکه ولو که ته پوټې پوټې کوي او ورته دی چې دې ته به تیارې، ځکه دې دپاره ته پیدا یې چې د الله بندګي وکړي، د هغې سره شرک ونه کړي. دا به مونږ او تاسو هم دغسې د الله د پیغمبر وصیت وي چې داسې امتحان د الله پاک مونږ او تاسو باندې نه راولي، کرام شي، دې ته به سړی تیار وي. دویم وصیت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، مپریدا الصلاة المكتوبة فرضی منز متعمدا قصدا. ګوره کله سهون اشاره پکې دا ده چې کله سړی سوچ نه ير شي دي، کله وده پاتې شي، یا داسې وي کله سړی کولی نه شي، داسې حالت پرې راشي. خدای چې ته روغ جوړې کولی شي قادر یې، دا به نه پرېږدي. د الله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصیت دی. ولې که سړی پرېږدي وایي ولې ومن ترکها، که چا پرېښوسته متعمدا قصدا برئت منه الذمه، ختم شوه د دنه الذمه، ذمواري د الله جل جلاله ذمواري، ذمه چې کومه ده هغه د دې نه ختم شوه. دا مونږ چې موږ او تاسو کوو دې کې واضح دا نه ده چې جنت په الله راکوي، بلکې الله په موږ نه راضي کېږي، بل دا دی الله زموږ حفاظت کوي. په دې سره انسان د الله په حفاظت کې شي، الله ته بچي د هلاکتون نه دی بچي، او د هلاکت نه بچي، که په دنیا کې وي که په آخرت کې وي. په آخرت کې د الله هلاکت نه بچ کوي، په دنیا کې که به د دنیا هلاکت یو تقدیري مسله رام شي، خو د هغې کې به ستا خیر هم وي، خو د آخرت د هلاکت نه الله بیا بچ کوي. همدغه رنګې دریم وصیت، ولا تشربن الخمر، شراب مسکه. ولی فانها مفتاح كل شر، ځکه وایي دا شراب چابي ده، کلي ده د هر یو شر. دې ته ام الخبائث ویلی شي، د خباثتونو او د ګندګۍ او د هرې پلیتۍ مور دې ته ویلی شي شراب. ځکه شراب چې وڅکي عقل د انسان نه ځي، بیا چې څه ناروا یې هغه سړی کوي، زیاتی در باندې کېږي، فاحشیانو کې واقع کېدلی شي، دروغ دنه ویل کېږي، قتل دنه کېږي، د الله عبادت دنه پاتې کېږي، داسې ټول. نو په دې وجه باندې دا د هرې ګناه د هر شر چابي ده، ځان ته ساتل کول پکار دي. څومره مسلمانان په نن سبا په دې شي باندې اخته دي. الله یې موږ او تاسو وساتي. بله دا ده، واطیع والدیک، د مور و پلار نه د تابعداري کوه. وان امراک، اگر که تا ته امر وکي ان تخرج من دنیاک، چې ته د دنیا نه وځي، فخرج لهما، وځه د دې دپاره د دې نه.
یعنی که دا مور پلار تا ته وایي دا ټوله دنیا ستا ماته راک، دا وله ورکه، ټوله ځمکه راکه، ستا ټول مال راکه، په دې شرط چې پلار روغ وي، سالم وي، لیونی نه وي، دماغ خراب شوي نه وي. کله داسې وي چې هغه پوهېږي چې دغه وي بې ځایه مصرفوي، دا به دغه کوي وله. دا ګوره د ډېر د اطاعت د وجې نه، یعنې که بالفرض که دې حالات د مسله راورسېدله تا ته وایي نو ټول وله ورکه، د ټول مال چابي دې ورته ورکه که تا نه طلب کي، دا د دې مطلب دی. بل ولا تنازعن ولاة الامر، جګړه به نه کې د ولاة الامر سره، د حکامو سره، حاکمانو سره به جګړه نه کې، او د هغې دغه نه به نه وځي، رعیت نه به نه وځي، په هغې به خروج نه کې، وتل به نه کې، د هغې نافرماني به نه کې. وان رأیت انک انت، اوس که یو سړی وایي که زه په حقه یم، حاکم دی هغه لګیا دی ورانۍ کوي او ناروا کوي، او زه به دا په دې صبر کوم، زه به دا په منبر باندې چغې نه وایم، زه به خلک نه تیزوم، زه به جلسې نه جوړوم، احتجاجونه به نه جوړوم، نه. وان رأیت انک انت، ولو که ته ځان وینې چې ته په حقه یې، یعنې تا ته ښه پته ده چې ته په حقه یې، لیکن ته به نه دغ کې نه به وځي. وجه دا ده چې ته نقصان کې، ستا دا خبره صحیح ده په ځای باندې چې ته په حقه یې، دلته حاکم باچا دلته په ناروا کې مبتلا دی، لیکن ستا وتلو نه دونه مشکلات جوړیږي چې هغه به بیا وبخي. حاکم چې کوم ناروا باندې مبتلا دی، ستا په دې وتلو باندې او د حاکم په مقابل کې را پاسېدل او هغې سره جنګ کول، دا به بیا داسې شي چې هغه به بیا وبخي، د هغې نه به ته په نور مشکلاتو کې، ستا د وجې نه به مسلمانان زری زری شي، مسلمانان به پکې قتل شي، ښځې به پکې کونډې شي، بچیان به پکې یتیمانان شي، کورونه به پکې وران شي، بې امني به پکې راشي. ایا دا به ښه او که نه؟ هغه به ښه. نو په دې وجه باندې دا مسلې ستا د وس نه دي. اکثر دا مشکلات زموږ په دې ملکونو کې دا واقع دي. هلکه پلانکي باچا دا کار وکړو، الله درز راوځه په هغه ځای باندې غوبل شروع کړي، بیا داسې ټول ملک وطن هغه فقر ته او سوال ته کښېنوي، دغې کفارو ته لاس د ځنې بیا ناستي، د هغې نه بیا سوالونه کوي. نه یا دا ښه وه او که نه تا دعوت کولی او اصلاح دې کولی په ښه اسلوب سره، عوام څومره چې ته مکلف یې په هغې دې صبر کولی او د هغې متعلق ته دعوت کولی او حق دې بیانولی. دا خبره ګورئ اکثر مسلمانان یا او طلبة العلم په دې مسلو باندې نه پوهېږي، په دې مسله کې هغه ولاړ وي او دې مشکلاتو کې امت هم بیا هڅوي. اوس ویله کوي پلانکی باچا چې کوم دی ظالم دی، هغه دا کوي دا کوي دا کوي، په دې باندې صبر نه د الله بنده، ما او تا په دې باندې مکلف نه یي، ما او تا په دې مکلف نه یي. حدود دي که نو، یو باچا دی مسلمان دی، هغه حدود نه نافظوي، زناکار باندې حد نافظ نه کو، شرابي باندې حد نافظ نه کو. نو اوس که ما او تا دا کولی شو چې داسې حکومت راولو چې د دې نه اصلح وي، ښه وي، مسلمانانو ته پکې تکلیف نه پېښېږي، دا لرې کولی شو، نو بیا خو صحیح ده. که دا نه شو، صرف وطن ورانېږي، نو په دې وخت کې به ته غلی کښېني. وجه دا ده چې ستا د لاسه نور مشکلات دومره پېښېږي چې هغه پې بیا بخل کېږي. بله دا ده چې الله پاک ما او تا نه تپوس نه کوي، دغه الله موږ ته نه دی راکړی. لکه اوس باچا دا حدود نه نافظوي، قیامت کې ما او تا نه الله تپوس کوي نه. که تپوس وکړي ورته وایي الله دا هغه دې باچا کړی و، دا واک ته اختیار هغه ته ورکړی، تپوس د هغې نه وکړه. زه خو عام سړی وم، دونه وس مې و چې یو بیان وکړم، دا وس زمانه و. نو په دې وجه الله تا نه تپوس نه کوي، ولې هغه شي ته املا ورته کوي، ولې ورته کوي چې ته پې مکلف نه یې. بل دا دی ولا تفرر من الزحف، د جیش د جنگ په وخت کې د هغې نه به نه تښتې چې خلک پرېږدي، ملګري په جهاد کې پرېږدي. وان هلکته ولو که ته هلاک شي. بل وانفق من طولک، ته خرچه کوه د خپل وس مطابق، علی اهلک، په خپل اهل باندې. نو په دې باندې هم د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وصیت کړی دی. بل دا دی ولا ترفع عصاک عن اهلک، د خپل اهل نه امسا مه جګوه لخته چې داسې پرېږدي. واخفهم فی الله، یو د الله په باره کې ویروه، د الله نه ویروه. مطلب دا دی چې خپل بچي او ما تحت دې ته وخت باندې نصیحتونه کوه او د الله نه یروه چې د الله په مقابله کې او په نافرمانۍ کې واقع نشي. د 9 وصیتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم ابو درداء رضی الله عنه ته کړي او ډېر عظیم وصیتونه دي.
نو یو په هغې کې دا دی چې د مور پلار اطاعت کوه، ولو که تا ته وایي دا ټوله دنیا فریده دا به ورته فریدې. دا څومره عظیمه خبره ده چې نبي صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړې ده. بل دا دی چې نفقه کول. نفقه اول سړي خپل اهل باندې، ښځه باندې، بچو باندې چې محتاج یې هغه وکړي، چې دې نه اضافه شي بیا د هغې نه علاوه نور خپلوان یو داسې نور ورپسې ورځه، دا به سړی کوي. بل دا ده چې د مور د خپل ماشومانو نه د ماتح نه امسا نه لرې کول. دا مطلب به نه چې همیشه به ستا د رضا خېږي خلک به وی او ښځه باندې به د ډبا خېږي، په بچو به دې خېږي، کور ته رانوتله او یو غرب غروب هر څه حالات بدلي، کرفیو ولګېږي، ستا وتلو سره په کور کې امن او راوتلو سره بس دا د رضا نه دا شی به نه وي. مقصد دا ده چې ته به یره امسه خلک پوهېږي به چې لکه بابا قار کوي، پلار قار کوي، که زه مخالفت وکم د الله او دا ناروا وکم. نو په دې وجه باندې هغه خلک چې خپل بچي مهمل فریدي، همداسې فریدي چې څه کوي مړه ځواني دا دې بچو سره زیاتیا کوي، ظلم کوي د دې سره، د هغې حقوق یې تباه کړل، برباد کړل. ځکه خو واړه دي، ځوانان دي، په دې باندې نه پوهېږي. ستا قار ته او نصیحت ته د هغې ضرورت دی، نو باید چې دا سړی وکړي. بل دا ده چې باید په کور کې سړی وعظ بیان کوي، خپله ملا نه وي، د ملایانو کم چې صحیح اهل حق وي د هغې بیانونه ترجمې دا اورول کول پکار دی خپلو زنانو ته چې د الله نه ویرېږي. حدیث کې به اشاره وي دې ته د شرک ضرر چې په اول سر کې په هره مسله کې هغه بیانېږي. همدغه رنګې اشاره به حدیث کې چې مونږ نه پرېښودل قصدن، که چا پرېښود ځان یې تباه کړ. همدغه رنګې اشاره به چې شراب د عظیمه ګناه ده او د هر شر چابي ده. شراب باندې چې شروع وکړه ځوانه نه پوهه شه چې څونه نارواګانې دي، دا به د تا نه کېږي، ځکه بیا دې ډنډ ته ور ودنګلې. نو په دې وجه احتیاط کول پکار دی، شراب د دې نه ځان ساتل کول پکار دی. همدغه رنګې مسلمانانو حاکمانو باندې ولو که هغه فاسقان وي، ظالمان وي، چې هر څومره ناروا پکې وي، په هغې باندې نه وتل. دا د صحابه منهج دی، دا د الله د پیغمبر منهج دی، الله پیغمبر موږ ته دا ویلي. افسوس دا د حدیث چې زموږ ملکونو کې بیانې، په تا باندې به ډایرکټ دا فتوی ولګي چې لکه دا ملا دی، دا دلباري ملا دی. او حال دا دی چې د حدیثو خلاف کوي دا خلک، د الله د پیغمبر او د صحابه د منهج خلاف ده، د سلف منهج خلاف دا خبره ده. باید سړی داسې نه کوي. څومره چې الله تا ته وس درکړلی، څونه مشر او څونه واک اختیار درکړلی، د څونه خلکو چې تا الله مسؤله کړی د هغې غم وکړه. ته د کور مشري د خپل کور کنټرول راوله، ته د کلي مشري ته د کلي کنټرول راوله. داسې به سړی کوي چې ته د کور مشري یا کور کې دې وس نه کېږي او لګی په باچا پسې لګی، د هغې نقصانات بیانې او خلک راپاسې د هغې په مقابل کې. ناول د کور اصلاح وکړه، دا کول پکار دي. بل دا دی که ستاسو خیالي د اکثر خلکو دا مشکل چې لکه باچا دا وکړل دا وکړل دا وکړل، د هغې عیبونه دغه کول. خپل ځان راواله، ستا به د خپل ځان کې کور کې د څومره اصلاح کړې ده، ستا بچي خپلو بچو ته وګوره په کومه درجه کې دي، خپل ځان ته وګوره څونه یې د الله په مقابل کې ستا څونه اصلاح دې خپله کړې ده. خپله به څونه نافرمانه د الله، بچي به دې څونه نافرمانه، او لیکن بس دا درکنار باچا پسې ولګېږي. غرض زما دا ده چې اول موږ خپل اصلاح وکړو. الله په قیامت کې موږ نه د خپل ځان تپوس کوي، تاسو وکړل، د خپل بچو تپوس کوي. د باچا وس که رالی او هغسې د هغې نه ښه باچا هم راوستلی شو او نقصان پکې نه و او ضررات پکې نه و، مسلمانان پکې نه دغه کېدل، صحیح ده. که نه و نو بیا به د کوم ځای پورې چې ته الله تا ته توفیق درکړی دی او مسؤل کړی د هغې کې به سړی لګوي او په هغې باندې به کار کوي. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره چې صبر به سړی په مصیبتونو باندې کوي. باچا دی او ظالم دی، مشکلات دی وکړي، بس صبر به کوي ولو که ستا مال اخلي. په حدیث نورو کې راغلي دي تا وایي. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره چې سړی په خپل اهل باندې، بچو باندې او داسې خپلوانو باندې نفقه سړی وکړي چې وسي، بیا د هغې نه بعد په نورو مسلمانانو باندې. همدغه رنګې حدیث کې به اشاره چې په بچو باندې او اهل باندې، مور پلار باندې نفقه کول لا لویه صدقه ده او غټه صدقه ده. همدغه رنګې په حدیث کې به اشاره چې سړی به نه تختی په جنگ جهاد کې، ملګري به نه پرېږدي، داسې نه چې بس ته لاړ شي نور په بیا هغه تخته کې. بل حدیث 15 حدیث په دې باب کې عبدالله ابن عمر فرمایي چې یو سړی رالی د الله پیغمبر ته ویل او جهاد ته اراده وه، یا رسول الله احی زه جهاد کوم،
الله پیغمبر ته ویل احی والداک ستا مور پلار ژوندي دي هغه ته او وی ففیهما فجاهد لاړ شه په دې کې جهاد وکړه. نو په دې حدیث کې اشاره ده چې نفلی جهاد خاص کر دا بغیر د مور پلار د اذن نه دا ناروا دي سره بنه کوي کته وته ځان دی ګناګار. د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي لګي او ته مور پلار په دې باب کې ادخ کې همدغه رنګ حدیث کې به اشاره وی چې د مور پلار دغه چې د نیکی دا په جهاد باندې غوړه ده. به فرضي جهاد کې اختلاف ده لیکن دا د شف نفلی کې اتفاق ده. بل باب امام بخاری رحمه الله نه هم لګول دي باب من ادرک والديه فلم يدخل الجنه. باب د عبارت هغه کې چې څوک مور پلار یو د دوړ راګیر کې او دا جنت ته داخل نشي. د شپږم حدیث ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل رغم انفه وی ککړه دي شي پوزه د هغه او ککړه دي شي په خاورو کې دغه پوزه د هغه کس او ککړه دي شي پوزه د هغه کس په خاورو کې. صحابه یا رسول الله من څوک دی چې ته د سوي چې په خاورو کې دغه پوزه ککړه شي؟ درې ځلې دا ویله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من ادرک والديه عند الكبر او احدهما فدخل النار. هغه څوک چې یو د مور پلار نه دواړه یا یو راګیر کی یعنی ژوندۍ وي او دا ورته داخل شي وای دا د تباش مور پلار یعنی دا د خیر چابینی دا د خیر خزانه تا سره دی او تم به جهنم ته زینه تباشي یعنی دونه مور پلار چې تا سره دا ستا سرمایه ده دا ستا د خزانه ده د سرو د سپینو غټه خزانه ده او بهم ته زی. مطلب دې کې دا دی چې مور پلار سره احسان وکړه چې احسان سره وکړي هغه سره نیکي نه کوي هغه سره خېګړې کوي هغه به تاسو دعاګانې کوي جنت ته داخل شي. اسی خنه د خېګړې سره نه کوي ته سره نقصانات ته سره ضرر ورکي هغه به ته جنت ته داخل شي. حدیث کې به اشاره وی چې د دعوت اسلوب به سره بدلی. نبی صلی الله علیه وسلم دلته ناشنا اسلوب بیان کړ درې ځلې دا خبره پوزه دی ککړه شي پوزه دی ککړه شي پوزه ککړه شي. کله دا چې مباشر ډایرکټ بسړه نه یاد چې پلان کې ستادي پوزه ککړه شي ستادي پوزه ککړه شي نه نوم به نه یاد دا یو اسلوب دی په دعوت کې. اب دغه رنګي حدیث کې به اشاره یې چې د مور پلار سره احسان کول دا سبب د دې چې ډایرکټ سره جنت ته داخل شي. اب دغه رنګي حدیث کې به دې ته اشاره وي چې د مور پلار سره احسان کول خاص کر داغه په بډاوالي کې دا ډېر زیات ثواب لري ځکه په دې وخت کې هغه حاجت لري ضرورت لري تا نو باید چې په دې وخت کې سړی سره احسان وکړي. پر کوټوالي کې ته ورکوټه وي ستا خدمت کړی دی ته کمزوری وي اوس هغه کمزوری شوی دی ولو که غټ دی ته ورسره هغسې وکړه ولو که د مور پلار خدمت هغسې سړی نشي کولی. مور ته وړوکی وي راغستی په مخ هم ګل میتیازي هر څه تا نه دا لرې کلي دي خوشحاله به وه لیکن اوس هغسې مور پلار سره څوک چېرته کوي ډېر کم به چې داسې وکړي. نو مور د بچی نه د پوزه نه ده تړلې چې ستا د میتیازو بوی په ما باندې راځي باید چې پلار په باره کې هم سړی دغسې وکړي ځکه خپل رکوټوالي ته ګوره کم چې تاسو سره کړی دی. نو دا حدیث ټول د مور او پلار په باره کې ذکر دی. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې خپل مور او پلار سره احسانات وکړو. هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم.